بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو جوړ په خیر خیرتي د پاینو مینه کې یو بل ښایسته کور درښیم چې حتما کورونه ستاسې خوښیږي او رانیسئ یې. نو که چیرې د ژوند ضرورت وي او ښه جوړ کور چې هیڅ رقم تکلیف درڅخه ونه غواړي نه کار غواړي، هغه دغه کور دی چې د ګیټ څخه د شروع د کور د چمن د مخ چمن څخه کټاره ټولې درختې او هر څه یې تکمیل دي. ماشاءالله د باندې څخه ډېر خوند کوي. زه هم کوشش کوم چې دننه یې وګورم چې څنګه خټې کړي دي د دې ګیټ شا او دا هم د دې کور سرای دی چې ډېر ظرفیت د موټرانو د درولو هم لري او په ضمن کې یو کوچنی چمن هم پکښې کې جوړ شوی دی چې یو مازدیګر لمونځ یا د چایو د خوړلو ځای پکښې معلوم وي. وینې چمن ته هم د ګلدانیانو ښایسته ځایونه ورکړي دي چې دلته به ګلدانۍ پرتې او دلته به د ناستې ځای وي. خټې ډېرې ښکلې سوي دي او ډېر مصرف په سوی دی. دا نقشه ماته داسې یو څه خارجي را معلومیږي. کلکینان یې شاید په ویډیو کې تاسو ته معلوم نشي، ولې ماته را معلومیږي چې د لرګي څخه جوړ دي. بله ځانګړنه یې دا ده چې په دې کې دننه پردې فرش هر څه جوړ تیار تکمیل دي. زه په تاسو باندې لږ دا کور ګورم. دا یې اوله دروازه ده چې د سرای څخه ورته راځې، نو لاندې زیرخانې ته ځینې کښته سوي دي. لږ بیا د هغې څخه ښکاره کړم، بیا به پر خونه وروسته خبرې وکړو چې د یو چا څخه به یې پوښتنه هم وکړو. فکر کوم دوی ټوله لوړ دي، خو دا یوه زیرخانه ده دلته. دا هم د زیرخانې یوه بله ښایسته څونه پراخه خونه ده. اوهو، کندلان، پنکې، پردې، فرش، دروازې، ډېر ښایسته دروازې دي. ګروپان یې لږ لګول دي، خو دا دې ما ټوله ولګول. هر څه سیلینګ یې سوی دی. دا د زیرخانې یوه خونه ده او دا د زیرخانې حال دی. دغسې د زیرخانې د حال تشناب دی دا، او ګروپان د ټول نه لګوم. زه مه تاسو ته اول منزل در ښکاره کوم. بیا هم دا دی ښه دی دا ملګري. دلته ګرده څو خونې دي؟ یا د 12 خونې خو په کور کې دي، او یوازې دلته په زیرخانه کې څو دي؟ یوه، دوې، درې، څلور خونې دي. دا هم ډېر ښایسته دروازې جوړې کړي دي. په هره خونه کې د چت سیلینګ او دا د زیرخانې حال دی. ویې ګورئ تاسې.